د کابل جلال آباد په لویه لاره کې تر ډیره پورې مایان خرڅېږي. پوښتنه مې وکړه چې دا مایان د کوم ځای نه راځي. زه په دې خوشحاله وم چې دا مایان به د سروبي د ډنډ نه وي یا د پنجشیر د سیند نه وي یا د لغمان د سیند نه وي یا د کابل د سیند نه وي یا د افغانستان د هلمند او دغه نورو سیندونو به راځي او دلته به پلورل کېږي. ولې بدبختانه خبر شوم چې دغه ماهیان د لاهور او کراچۍ څخه هر ورځ واردېږي دلته پلورل کېږي. کله چې تورخم او سپین بولدک بندېږي د مایانو قیمت دلته لوړېږي. دا د شرم ځای نه دی چې هاخوا ته اوبه لرو، نفوس لرو، امکانات لرو او هر کال په زرګونه ځوانان د زراعت او مالدارۍ رشتې نه فارغېږي. ولې بیا هم بدبختانه موږ ماهیان د نورو هېوادونو نه واردوو. زموږ اوبه پاکستان ته ځي. ګوره زموږ اوبه پاکستان ته ځي، د کونړ سیند اوبه پاکستان ته ځي، زموږ اوبه ایران ته ځي. ولې بیا هم موږ دغه اوبو نه استفاده نه کوو. هغوی استفاده کوي، هغوی د کبان یا د ماهیانو فارمونه جوړوي، د چرګانو فارمونه جوړوي، د مالدارۍ فارمونه جوړوي، بیرته غوښې موږ ته لیږي او په موږ باندې تجارت او کاروبار کوي. په دې کې نو څوک ملامت دی؟ ولې زموږ د خپلو اوبو نه خپل د ځمکې نه استفاده نه کوو؟ زموږ خلک وزګار ګرځي، بیکاره ګرځي، بڼوال لرو، بزګر لرو، عام خلک لرو، پانګوال هم لرو. ولې ماهیان باید د نورو هېوادونو نه وارد شي؟ په خدای د شرم ځای. تاسو وګورئ هر ورځ په زرګونه کیلو ماهیان یوازې د کابل جلال آباد په لویه لاره کې پلورل کېږي. دا چې د کابل تر قندهار، کابل تر مزار شریف یا همدغسې نورو لویو لارو ته زه توجه وکړم، دا خو بیخي زیاتېږي. د کاروبار او پانګونې فرصتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي دوستان. یوازې قوي اراده او کاري فکر ته ضرورت دی چې تاسو وکولای شئ دغه فرصتونو استفاده وکړئ. زما غوښتنه تاسو نه دا ده چې راشئ په ګډه د حکومت سره کار وکړو، په خپل ظرفیتونو باندې باید کار وکړو، د داخلي امکاناتو نه باید استفاده وکړو او ځان یو لوړه مرتبې ته ورسوو. د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او د نورو برادرو د تړل کېدو له شر او خطر نه هغه وخت ځان خلاصولی شو چې په داخل کې موږ قوي تولیدات ولرو، زموږ صنعت وغوړېږي، زموږ زراعتي محصولات پرمختګ وکړي، په داخل کې موږ قوي تولیدات ولرو او دغه تولیدات نه باید استفاده وکړو. هغه وخت چې که چیرې په ورځو میاشتو که سپین بولدک تړل کېږي، که تورخم تړل کېږي، بیا موږ ته ډېر دغه نه واردېږي. ولې اوس بدبختانه چې د 2 ورځو لپاره سپین بولدک او تورخم تړل کېږي، دلته قیمتونه اسمان ته پورته کېږي. زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دا ده چې دغه ناورین ته د پای ټکی کېدو. 40 کاله کېږي چې دغه درد نه دردېږو. زموږ پانګوال، زموږ سوداګر بدبختانه په $1,000,000 تاواني کېږي، زموږ خلک تاواني کېږي. ولې بیا هم فکر نه کار نه اخلو، ذهن نه کار نه اخلو، نه راځو بیرته خپل داخلي امکاناتو ته رجوع نه کوو چې دغه داخلي امکاناتو نه باید استفاده وکړو. زه ډېر امید راتلونکي ځوانانو ته لرم. زه په دې ډاډمن یم چې اوسنی او راتلونکي نسل به دغه بحران ته د پای ټکی ږدي. دوی به راځي، دوی وطن سره مینه لري او دوی نه غواړي چې نور دغسې شرمنده واوسي. موږ غواړو چې یو مقتدر او باثباته افغانستان ولرو. موږ غواړو چې د افغانستان نوم او بیرغ په نړیواله کچه داسې قوي وځلیږي. موږ غواړو چې په افغانستان کې افتخارات ولرو او دا زموږ د ټولو ګډ ارمان دی.